ملګري پوښتنه کړې ده چې وړیتوب کې یوه نکاح شوې وه، خو مخکې د واده نه اوس دا معلومه شو چې دا هلک دا ایډز دی او ایډز تثبیت دی. اوس دا فسخه د نکاح کولی شي که نه شي کولی. ټوله د علماو لیکلي دي چې فسخه د نکاح ورته جایز ده. معنا دا ده چې ښځه دا مطالبه کولی شي چې زه دا نکاح زما دا نکاح فسخه شي. نو هغه بیا ډېرې طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې خلع وکړي. خلع خو پېژنئ چې طلاق بالمال چې ورته وایي، یاره چې کوم مهر دې را کړی دا مهر دې بېرته واخله، ما ته بېرته طلاق راکړه. نو که چېرته داسې صورت شوی چې نکاح نه وي تړل شوي، همداسې په وړیتوب کې وعده سره شوي چې دا به تا ته درکومه، او هغه خو بیا نکاح نه ده، هغه نو بیخي بیا ضرورت نشته چې فسخ ته لاړ شي، بلکې نکاح شوې نه ده. چې نکاح شوې نه ده نو بیخي تنفیذ هم نه کېږي. یو دا ده چې ایجاب و قبول شوي، چې پلار ورته ویلي دا لور ما ته درکړې ده، هغه وایي ما قبوله کړې ده، داسې کار شوي، نو بیا نکاح شوي. چې نکاح شوي نو په دې وخت کې فسخې ته ضرورت شته دی، او فسخه نو بیا په خلع سره کېږي چې خلع ورته وکړي، یا قاضي ته لاړ شي چې دغسې موضوع ده، موږ ته باید طلاق راکړل شي، موږ خلع کوو ورسره، کوم مهر چې را کړی بېرته دې واخلي. نو دغه صورتونه شته دی. که دارالفتاء دارالعلوم نیو ټاون کراچۍ هغه هم دا لیکلي دي، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند هم لیکلي دي، دواړه لیکلي دي چې فسخه کولی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.